بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په ننني لیکچر کې د ورډ به موږ تاسو په پیج لی اوټ ټیب باندې خبره کوو. پریویس لیکچر کې موږ تاسو په ډیزاین ټیب باندې خبره کړې وه او په هغه کې پیج بیکګراوند د هر څه موږ تاسو ویلي وو. پیج لی اوټ کې لکه نوم چې معلومیږي په دې کې ټول د پیج مسایل وي، د پیج لی اوټ، د پیج شکل، د پیج فارمټ، دا ټول په دې کې موږ چیک کیږي، په دې کې دا کلیر کیږي. لاوله خبره په دې کې په پیج لی اوټ کې لمړی خبره ست پیج سیټ اپ ته. پیج سیټ اپ چې موږ تاسو د خپل پیج سیټ اپ برابرولای شو، هغه شاوخوا دغه ټول کوم خواوې چې دی هغه ټول برابرولای شو. لمړی خبره د مارجن ده. مارجن لکه دا نارمل مارجن ده او موږ دې هم کولای شو چې نورې کو هغه بیا په دې کې چې راځي د خط په ټول ډیر نږدې راشي، یعنی دغه دی پیج او د لیکنې ترمنځ په فاصله چې ډیره به کوچنۍ شي په نیرو هغه کې. او بل چې دا موډریټ ده. موډریټ کې چې دا بیا نه ډېره زیاته فاصله نه ډېره کمه فاصله، یعنی هغه فاصله به چیرې شي په منځني شکل سره به هغه فاصله مشترک شي. ورډ کې بیا زیاته بیخي زیاته فاصله هغه چې کېږي پرېښودل کېږي. او دا نور هم چې د مارجن چیک شکلونه دي، خو اکثره چې دا نیوز پیپر په نرو هغه کې لیکل کېږي، مطلب ډېر تنګ او لکه د دوی سپیس بیخي زیات نه په دې شکل کې لیکل کېږي. خو اکثره چې دا لکه کتابونه سو، مجلې سو، د اخبارونه سو، یا خپل ورځنۍ لیکنې سو، هغه په نورمال شکل کې بیا چې کېږي لیکل کېږي. بل اورینټیشن ده. اورینټیشن دی هغه طرف خو، یعنی دغه پیج په کوم شکل کې باید راشي، یعنی په کوم هغه باندې باید راشي، یعنی مستقیم باید راشي او که پروت شکل باندې باید راشي. نو پورټریټ چې دا هغه مستقیم ده، خپل مخکې لاول باید ډیفالت هم دا مستقیم وي یا پورټریټ وي. او لینډسکیپ چې کو بیا هغه پیج چې کېږي، بیا لینډسکیپ کېږي پر یو تا شکل باندې هغه پیج چې کېږي راځي. نو دغه چې د اورینټیشن ده. بل راځو سایز. موږ مختلف قسمه پیپر لرو، مختلف قسمه سایزونه لرو د پیپر. یو لیټر سایز ده چې هغه 8.5 او 11 کې ده، هغه یعنی دومره 8.5 چې ده د هغه سانتي متر وایډ ده، او 11 سانتي متر چې ده هغه چې ده هغه بیا چې ده اوږد ده. او بل چې ده له موږ سره دا ټبلایډ هغه ده، دا هم له موږ سره ده لیګل ده. مختلف قسمه شکلونه له موږ سره موجود دي. A3 ده، A4 ده، A5 ده، یعنی د A4 او A3 سره موږ هم چې ولد یو. نو دا ټول د پیپر سایزونه دلته له موږ سره موجود دي. خو اکثره چې اوس کوم کتابو کې استعمالیږي یا هم نارمل کوم پیج ده یا زیاتره خلک استعمالیږي هغه A4 ورکه استعمالیږي. یعنی A4 سایز د پیج له موږ سره چې وي هغه زیاتره خلک چې کوي استعمالوي، او دا چې ده عام ده. او دا د هر یو د مجلې لپاره ځان ته سایز وي، د کتاب لپاره ځان ته وي، نو د هر څه لپاره سایز بیخي ځان ته وي. کالمز دی، یعنی ته کولی شې دغه یو پیج چې ده په یو کالم کې وشي یا هم په 2 کالم کې وشي، یعنی دا خط په جدا سي. اوس دا یو کالم شو، که زه خط نور هم زیات کم نو دا په 2 کالمو کې راشي. زه دلته خط زیاتوم او بیا به هغه په چی کې راشي، په 2 کالمو کې به هغه خط چې سي راشي. یعنی که چېرته زه اوس هغه زیات کمه، خط زیات کمه، نو دا دوهم خط چې کوم راځي هغه بیا په 2 کالمو کې راځي. یعنی دا نه وي 2 کالمو چې سو ماته جوړ سو. او که چېرته کالم کې ورته انتخاب کړل چې 3 بیا په 3 کالمو کې هغه ماته راځي. او که رایټ کم رایټ طرف ته، لیفت طرف ته، دغه رقم شکل کې. یعنی تاسو نیوز پیپر اکثر نیوز پیپر لیدلی وي هغه په 3 کالم کې وي یا په 2 کالم کې وي یا په دې لیفت شکل کې وي. نو د موږ نارمل کوم سایز چې ده هغه 1 ده، یعنی په موږ په 1 کالم کې خپل خط لیکو، هغه 2 کالم موږ نه استعمالو. او بریک چې ده دلته یو چې رامنځته کوي، د 2 پیجونو ترمنځ یو خط رامنځته کوي، یا یو پیج چې ده هغه وی شي، نو دا هم چې کوي بریک رامنځته کوي. یعنی دا پیج ختموي، بل پیج شروع کوي. او بل پیج که ته غواړې بیرته بل پیج بیا ریمو کې، نو هغه پیج بیرته لیدل لري بیا بیرته چې کېږي ریمو کېږي. لاین نمبر ده. لول کنټینیوسلی چې څومره پیجونه اضافه کېږي، له یوه چې به دا نمبر شروع وي د لاینو، او څومره لینونه چې اضافه کېږي هغه ته به لاین ورکېږي، هغه ته به چې کېږي نمبر ورکېږي. 3 دېرش 4 دی، دغسې به لاینو ته به چې کېږي نمبر به ورکېږي. او ریسټارټ ایچ پیج، یعنی دا اوس داسې کېږي چې څومره بل پیج خلاصوي، په بل پیج کې چې کوم لاین راځي د هغه به بیا دغسې به مسلسله شماره یو 6 دېرش 7 دېرش دغسې به وي. خو که چېرته دا ورته انتخاب کړي چې ریسټارټ ایچ پیج، یعنی په هر پیج کې به نمبر جدا وي. لاول پیج نمبر د لاین نمبر به سي، که 40 ته ولاړو دوهم پیج ته راځي بیرته